چې په کوم وخت کې موسی د خدای نبی و رسونکی د پیغام الهي و یو نفر ورته حاضر سو چې رسوله زه یو عرض لرم د خدای پر در مقبوله عرض مې دا دی چې یو خاص وک الله ته چې دا یو شی پر دنیا راکړي و ماته چې په ژبه سمه پوه د حیوانانو د پسونو د آسونو د مرغانو چې په ژبه د حیوان کله زه پوه سم همیشه به خالق ته په شکر وسم پیغمبر په ډېر ادب ورته ویل چې خالق په خپل کار شو پوهېږي خپله دا چې ته په ژبه پوه د هر حیوان سې په دنیا کې به همیش ستړي ستومان سې خپله ژبه دې په ذکر اموخته کړه له غیبته یې ټول عمر پوشیده کړه حیوانان به خپل ترمن سره ګډېږي خو تا ته به سل فکر پیدا کېږي در سحیر به عبادت ته کردګار وي ټوله ورځ به در صفا د کاروبار وي که زما په خوله کوې دغه کار هیر که عبادت ته کردګار لا پسې ډېر که سړي وویل قربان دې سم ښاغلې دا سودا زما مغزو ته دراغلې له ډېر فکر نه ډوډۍ نه سم خوړلی نه د ورځې کاروبار سم کولی دا چې ته وا کاروبار د سپاچېږي نو یو بل رقم دې هم مشکل حلیږي هغه دا چې زموږ په کور کې حیوانان دي تر دا ټولو چرګ او سپی راباندې ګران دي چې د دغو دوو په ژبه باندې پوه سم نو به خلاص د دې چرتونو له فکرو سم که نه زما په کور کې نور هم حیوانان شته خو ته وایې چې په دې کار کې تاوان شته د دې دوو په هکله خواست وکړه بادار ته ګوندې دغه عطا وکړي وما خوار ته چې کلیم الله هر څه ورته ویله د سړي سودا یې بو نه تله پر بله خو موسی اخر مجبور سو و دعا ته په دعا یې لاس کې پورته والا ته خدای خواست کې ورقبول سړی رئیس و پوه په ژبه د خپل چرګ او د خپل سپي سو چې چرګ او سپی هر وخت سره ګډېږي دا سړی په هر څه باندې پوهېږي په یو ورځ ناست په سرای کې ساش محال دی چې سپي او چرګ ته فکر سو جنجال دی د سړي ښځې ډوډۍ هلته چپه کړه چرګ د سپي څخه الو ګوله حمله کړه سپي او چرګ ته ویل یاره ډېر نازوان یې انصاف نه لرې په غم کې د خپل ځان یې چې هر وخت دلته سترخان ټکوال کېږي ته یې غټه ګوله وړې میده پاچېږي زه نیم موړ سم نیم یې موړی تر سهاره یو څه خیال خو د یارۍ وساته یاره وتسأل عنك دموع المئين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين چرګ ویل سپی سسر او شین کېږي غم یې مه کوه سبا په نس مړېږي چې دا نن شپه کله تېره سي سهار سي هغه آس موږ د خاوند بلا مردار سي تر هغه چې آس خلاصېږي ستا میله ده میدګي نه لري خاص غټه ګوله ده خاوند یې هم دلې دی ورته ګوري تر زړګي وځي ستنې پورې هوري چې سهار شو او لمر نو راختلی بیا سړي واس تر ګنجه رسولي آس یې خرڅ کړي زړه یې لږ څه پر کرار سو بېرته راغلي بس اخته په خپل روزګار سو غرمه بیا وچرګ او سپي ته منتظر سو چې نن بیا څه سره وایي ورته ځیر سو خو چرګ بیا هغسې لو ګوله حمله کړه د پرون په شان سپي هم ورته ګیله کړه نن چې بیا هغسې چم وکړي نامرده نازواني به دې هېڅ ونه خوري په درد چرګ سپي ته ویل ګوره مروره سبا مري زموږ د خاوند هغه کچره تر هغو چې دا کچره تمامېږي دا ډوډیانې به دې نه درپه یادېږي سپي ویل چرګه چمبازه معلومېږي نن مې بیا دوکه کوې هېڅ نه شرمېږي تا پرون ویل چې آس سبا مړ کېږي پر هغه چې طبیعت برابرېږي خو نه آس ته نه کچره زه شامه یم ستا له دا رقم یارۍ نه په ګیله یم سړي بیا سبا کچاره پر بازار کړه دا یې هم خرڅه پر هغه خریدار کړه سبا بیا د چرګ او سپي سره نارېږي سړی کښېنسي چې نه بیا څه کیسېږي سپي پر چرګ باندې کوله مینتونه چې بالا به دې خوراک بیا تامونه هره ورځ مې په دا رنګ خطا باسې له نصیبه مې دا غټې ګولې باسې ستا یاري خو یاري نه ده ګورواني ده بل په خټه کې اخښلې نازواني ده چرګ ویله چې دا ستا خپل نصیب دی دا سړی د حیوانانو لوی کاسب دی او هغه ته هم پر رنګ ورمعلومېږي چې پلانی حیوان مریض دی مردارېږي چې سهار سي دی یې خورس کړي په بازار کې زما او ستا په غم کې نه دی خدای دې خوار کړي خدای تش په حیوانانو ښه پوهېږي غم یې مه کوه سبا مرۍ مړ کېږي د هغه به فاتحه وي او ختمونه هره ورځ به تر چاړه وځي پسونه چې تر څو دا مراسم دلته شروع وي ستا به هم خېټه به ډکه تر سږمو وي سړی ډېر سو وارخطا چې کار خراب دی چې بې مرۍ خو زما ژوند ډېر د عذاب دی مګر دا چې زما پر کور راته مړ کېږي اوس لا ښه دی په یو څو پیسو خرڅېږي بس سبا یې مرۍ بوت کړي و بازار ته په ښایسته قیامت یې ورکړي خریدار ته راغلی کور ته سړی ورک کړي په چرتو کې اوس به چاته کوم امر په کارو کې که مې آس و که کچره که مرۍ و هر یو زما سره په کار کې ګړندی و بل مې فکر په راسته و حیوانان و که کچره و که آس راباندې ګران و دلته مځکه پر سړي باندې سول تنګه هلته بیا د چرګ او سپي سره جنګ سړی بیا سور نږدې و هغې خواته چې نن بیا به کوم پیغام راکړي و ماته سپي ویله چرګه ډېر د څه په تنګ شوم اوس د لوږې نه د مرګ سره پر څنګ شوم دا یاري په عارفي اخر بدلېږي او پر ما دې هم یاري نور غمیږي
دا چې تا همیش په بیداری دي ځان ساتلی زه چې یم په درواغو غولولی چرګو سپي ته ویل ته څومره ساده یې چې له خپل نصیبه ماته په ګیله یې زه چې تل یم په نس موړ او سم مې کار دی نو زما خو توکل پر خپل بادار دی ستا توکل دی د دې کور پر مالکانو زغلبې همیش ډوډۍ له مؤمنانو خو یو زیری در کوم که خوشحالیږي هغه دا دی چې سبا په نس مړېږي چې سهار سي دا سړی خپله مړ کېږي 3 ورځې چې بیا مې سمېږي پسې کېږي به 100 ورځې خیراتونه هره ورځ به د پسه وهې هډونه سړی ډېر په دې خبره وارخطا سو سړی ډېر په دې خبره وارخطا سو رارهی سهار پر لوري د موسی سو ویل زه چې صدقه سم پیغمبره ما له مرګه څخه خلاص که بختوره ویل زه چې صدقه سم پیغمبره ما له مرګه څخه خلاص که بختوره سړي ټوله کیسه وکړه موسی ته چې له خدای څخه ژوند وغواړه ماته زما په ټوله مرتبه له داسې کاره ته نن ژوند راته طلب کله باداره پیغمبر ورته ویل چې سړی درته ژوند غوښتلی نسم لیونی صرف دعا به درته وکړم چې اوساسې جنتي سې په رتبه هلته بالا سې سړی مخته د موسی نبي چپه سو نور یې وخت پر دې دنیا باندې پوره سو انسانان چې هر شي ته سودا سي خامخا خپله سودا ورباندې باسي چې نه کار په هغه څه کار د هر چا دی چا چې خدای ته ځان نږدې کړي یا باچا دی چې هر څومره پر دنیا اخته په کار یې خو شاکر به همیش د کردګار